الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين زمانك أستاذ خوغ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفت کې الله رب العالمین قرآن کریم کې دا خبره ذکر کړې ده چې وما ارسلناک ای زما نبی تمانه را لېږلې مگر الا رحمت للعالمین مگر ته رحمت د پاره د ټولو عالمونو دلته مفسرین وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې الله رب العالمین دا ونه ویلې چې ته د انسانانو د پاره رحمت یا صرف د مسلمانانو مؤمنانو د پاره رحمت بلکې الله رب العالمین زمون خوږ نبی د ټول عالم د پاره رحمت ګرځولې ده تر دې پورې چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم هغه رحم چې کوم په زړه کې وو هغه زناور ته هم شاملو په زناور باندې ظلم د الله نبی نه دی برداشت کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کسانو لعنت ویلې ده یو ځلی یو خر د الله نبی ولید چې دا د وجود نه سخت زناور دی او د سخت کارون د پر الله پیدا کړی دی خو وی کته چې یو کس دی هغه د خپل خر په دی مخ باندې داغلې دی په دی د ور په سیخ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی خبره لعنت ویلو چې ګوره دا یو حیوان دی یو زناور دی د دې پر الله پیدا کړی تاسو په خپل خدمت وکړي بارونه په وېسي خدا ظلم خو مکوئ چې تاسو د دې مخ داغلې دی په اور باندې دا زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې په سارو او په زناورو باندې هم ظلم هغه نه خوښولو او ډیر کرته د الله نبی صلی الله علیه وسلم به څوک په تکلیف کې ولیدل د نبی صلی الله علیه وسلم مخ مبارک به متغیر شرنګ به ګډوډ او دغه رنګ ډیر کرته د سی مناظر به د الله نبی ولیدل چې دا غي د وجه نه به د سترګو مبارک نوخ کې روانې شولې او به جړل پاغي باندې دا غي وجه دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم
دا زړه مبارک چې ودی کې نرمي ډېره زیاته و نرمي د دې وجه دا د زړه سختی چې دا د یو انسان زړه چې کله سخت شي بل مسلمان یا نور خلق په تکلیف کې ویني او دې دا غینه باقاعده خوندونه لیا خاندي یا ولدا ژوند سي مزه ورکي یا وي خو شمړه نو دا انسان ډیر بے احساس انسان دی د زړه سخت دی او دا د زړه سخواله دا مرض د يهوديانو قرآن کې الله رب العالمین د يهودو دا مرض ذکر کړی دی چې دا غي په دې زړونو کې دا سختی ډیره زیاته و ثم قصد قلوبکم الله رب العالمین يهوديانو ته فرمایي چې تاسو باندې وعظ نصیحت اثر نه کوي تاسو د زړونو سخت شوي دي فهي كالحجاره د ګټو په شان زړونه دي بلکې د ګټو نم سخت دي ځکه په ګټو کې فائدہ شته او تاسو په زړونو کې فائدې نشته بعضی ګټو نه نیرونه روان شوي دي بعضی ګټو نه چینی راوتی دي او بعضی ګټې اسی کله کله د غرونو نه د الله د یری نه راور غړي الله رب العالمین درې قسمه ګټې په قران کې ذکر کړې دي چې دا کاڼي او کمري دا نرم دي او تاسو د زړونو د دینم ډیر سخت شوي دي چې تاسو باندې نصيحت او خبره اثر نه کوي الغرض مقصد می دا د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم بعضی صفات 13 جمعه نه قبل جمعه مونږ ذکر کول بلکې دا غیر مخکې ځکه چې بیا به د محرمه خطبه راغله د نبی علیہ السلام د غار حرا واقعه مونږ ذکر کړی و چې کله جبرئیل علیہ السلام سره ملاقات شو به کورته تشریف راوړو دا زړه یې رپیدلو او پریشان او غبرهټ پتاریو او یخنی او تب پیراغه د الله په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم او کورته تشریف راوړلو او دای او فرمایل چې انی خشیت علی نفسی زبزان یریګم چرته هلاک نشم مړ نشم د دې تکلیف د لاس دانن ما سره صحه دي سراغه او زما دی بدن باندې دا څه چل وشو دومره درد او تکلیف دی را باندې چې دې تکلیف د لاس چرته زما جون ختم نشي نو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې د نبی صلی الله علیه وسلم مشر بیبي و هغه ورله ناشنا الفاظ سره تسلی ورکړه او ورته فرمایل کلا والله لا يخزيك الله ابدا هچره الله رب العالمین تا نه هلاک یو په الله مې د قسمی چې الله تا نه شرمای ولی زکه پتا کې ډیر خولي صفات دی او دا صفات د نبی علی السلام چې کوم په حدیث د بخاری کې راغلي دي دا پکې د نبوت نمخ کې موجود پیغمبرانو کې د نبوت نمخ کې خسته صفات وي چې انسانان دا غینه متاثر کیږي او د انسانانو زړونه پاغي باندې ګټلې کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا خدیجه رضی الله تعالی عنها دا فرمایلی چې پتا کې دا صفت دی چې انک لتصل الرحیم سل رحمی پتا کې د خپلوانو سره احسانونه کول وتحمل الکل د خلق بوجونه په ځان باندې بار کې یو سړی باندې یو بوج دی تکلیف دی هغه په خپل ځان راواخله او دغه رنګ وتکسب المعدوم کم چې بیروزګار سړی دی هغه روزګار ګوري یا خرچه سره نشته هغه د خرچي تنظیم کې او دیو فرمایل چې وتقر الضيف د میلما عزت کې د میلمستیا صفت پتا کې ده او بل وتعين على نوائب الحق او چې د حق په لار کې پچا کم تکلیفونه راشي مشکلات راشي تو سره پاغي کې ودرېږي د حق په لار کې د خلکو سره منډه ترړې وي تعاون کې دا زموږ تاسو د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم صفات بل حدیث کې وسره یو دو صفات نور راغلي دي چې خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د الله نبی ته فرمایل پتاسو کې بل صفت دا ده چې وتصدق الحديث خبرې دي رښتیا دي ته دروغ نه وي او دا د انسان ډېر لوی د کمال صفت دی او چت اخلاق ده دي چې انسان رښتونه دروغجن نه او رښتیا خبرې وکي دا او چت کردار ده او بل صفت راځي او تؤدي الامانه پتا کې دا کمال دی چې ته امانتونه ادا کې په امانت کې خیانت نه کې او دام ډېر چت صفت ده یاد ساتي ګور دا منځونه آسان دي سړی به منظم کوي او ذکر به کوي تلاوتونه هم کوي او پیسې سره حج لم لاړ شي او دغه رنګ عمرو لمزي خو پر دې مال اغه تزړه ټینګول دا ایمان دی اصل کې چې تاسو سره پر دې امانت پروت دی او ته اغه ته زړه دي خراب نشي پتا باندې سرونه کیاغه او دا غینه د سی ویریږي لکه سړی چې ور لاس وروړي او د ور نه یریږي دا کمال له ډیر خلک د سی چې پردي حق باندې پروا نه ساتي دا پردي حق دی او امانت ورته سره امانت نخکاری د قیامت په علاماتو کې دا وا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د قیامت علامه بدای چې په اخر زمانه کې با په خلکو کې دا دغه خورش د امانتونو خیانت دا مرض بخور شي بلکې د الله نبی فرمایي وي دا به اوله کې یو انسان بدسي چې خسرړې وي
وای دا امانت به په صحیح ځای کې او په خیال به ساتي او هغه چې چا ورله امانت ورکړی خیال به ساتي چې ردته د خپل حق وسپارم یریږي به وای بیا به ورو ورو د دې ښو خلکو زړونه ویسته خراب شي په امانتونو کې به خیانتونه کوي پروا به یې نه وي په دې باندې دا د قیامت په علاماتو کې ده د قیامت علاماتو کې د الله نبي دا فرمایلي چې د امانتدار او د خاین پته به پکې نه لګي ورک به شي خلک معاشره به ګډه وډه شي څوک چې خیانتګر دی هغه ته به خلک امانتدار وایي هغه به خلک ډېر فنډونه هم ورکوي او هر څه اعتبار به پرې کوي او غټې غټې پیسې به هغه ورکوي خلک او چې کوم امانتدار دی هغه به خاین وګڼلی شي هغه ته به خلک وایي دا خیانتګر دی نومونه به بدل شي ښه سړی به په بد نوم یادېږي بد سړی به په ښه نوم یادېږي دا ناشنا د الله نبي صلی الله علیه وسلم د علامت ذکر کړی دی او دا تاسو اوس تجربه وکئ کوم چې خاینانی د قومونو مشرانی خیانتګری هغوی ته څومره غټ غټ فنډونه میلاویږي دا ستا د علاقې دپاره ما درکړو د علاقه کې سړک جوړ کا لاره جوړه کا نالۍ جوړه کا دا فنډونه ما او تا ته میلاوي که دغه خلکو ته میلاویږي کوم سړی چې الله نه یریدونکی دی د چا یوه روپۍ نه خوري هغه له څوک پیسې نه ورکوي نن سبا دا فنډونه او دولت هم هغه چا ته میلاویږي دا ښه سړی دی فنډو ته میلاوي شي کروڑونو روپۍ اربونو روپۍ او نیمې جب کې واچوه بلکې د نیمې نه زیاتې او د نیمې نه کمې ولګوه بس بې افتتاح وکړه او سبا له خپل نوم هم په اخبار کې راوله په میډیا چې ما خو توره وکړله داسې ښایسته سړک مې جوړ کړلو دا چل مې کوه هغه د الله نبي دا فرمایلي د قیامت علاماتو کې به دی چې کم سړی امانتدار دی هغه له به څوک مال نه ورکوي هغه سره هېڅوک تعاون نه کوي او چې کم خاین دی هغه ته به د قومونو او د خلکو د امانتونه میلاویږي هغه خلک امانتدار ګڼي او بل د قیامت علاماتو کې دا وه د الله نبي فرمایلي و چې بیکاره خلک به خبرې شروع کړي رویبضه او دغه رنګه لکع ابن لکع حدیث کې راځي ان یو بیکاره سړی چې په دین به نه پوهېږي مونځ به نه ورځي زموږ داسې وزیران تېر شوي صورت اخلاص یې ویله شو تاسو اورېدل او هغه به خبرې کوي د قومونو ترجمانیانې به هغه کوي غټې خبرې به هغه کوي هغه ته به ډېر د عزت په سترګه کتلی کېږي اگر چې مونځ به موله نه ورځي اگر چې غریب به کلمه هم نشي ویلی د قیامت په علاماتو کې د الله نبي دا ذکر کړی وه چې داسې خلک چې هغه بیکاره خلک دی بد اخلاقه خلک دی هغې ته به غټې خبرې حواله شي هغه به بیا په خبرې کوي نه به په دین پوهېږي نه به په هغه اسلام پوهېږي نه به د الله حقونه پیژني نه به د بندګانو حقونه پیژني او لګیا به بیکاره انسان به او هغه هم خلکو مشر کړی د یو قوم د یو پارټۍ او یا د یو حلقې او الیکشنونو ته به یې ودرئ دا زموږ مشر دی او دا زموږ دا دی دا علامات اوس چې ته ګورې په حدیث کې بالکل زموږ مخې ته دي نو د انبیاء کرامو صفات ښکلي صفات د پیغمبر صفت دی چې هغه امانتدار وي امانتدار وتؤدي الامانه دا د نبی علیه السلام کور والا د ګویي کوي کمال دی چې ستا په کور کې دننه ستا کور والا ستا یو صفت ومني چې په ده کې دا صفت دی ځکه هغې ته د خپل خاوند احوال د نږدې نه معلوم وي هغې ټول نه ښه پېژني د هغې سره ژوند وي دا هغه د الله د نبي بیبي ده چې د دې سره شپه ورځ تېرېږي په کور کې هغې د نږدې نه د خپل خاوند ګوري هغې ته ډېره ښه پته ده چې د کوم کردار دی او د هغې د خولې نه دا صفتونه راوځي نو چې د یو انسان کور والا کوم صفت بیانوي دا د دې دلیل وي چې په دې کې دا صفات او دا کمالات شته والحمدلله علی ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ښکلي صفات او دا صفات به دشمنانو منل ناشنا خبره دا وه د نبی علیه السلام په باره کې راځي چې کله په کومه شپه مدینې ته هجرت کولو او ابوبکر صدیق ته اطلاع کړې وه چې تا به ځان سره اخلم د هجرت په سفر کې به ته زما ملګری په دې ټولو صحابو کې د ابوبکر صدیق انتخاب کړه ناشنا فضیلت دی ده چې ده ته ویلي وه هغه ناشنا انسان ابوبکر صدیق ته وګوره هغه د مخکې نه 2 وخې تیارې کړې وې ځکه چې هغه ایتونه د هجرت باره کې قرآن کې څنګه شروع شو نزول ابوبکر صدیق خو ډېر هوښیار او ډېر عالم انسان و هغه ته پته ولګېده چې موږ ته به الله حکم کوي د هجرت نبي علیه السلام به هم ځي هجرت به کوي ځکه ایتونه را روان دي د هجرت باره کې زموږ ذهنسازي کېږي لګیا دی او زه به هم ځم صحابه به هم ځي نبي علیه السلام به هم ځي نو د خپل ځان او د نبی علیه السلام دپاره 2 وخې تیارې کړې وې د مخکې نه څنګه چې نیت الله وله مخه شانته هغه مرتبه هم ورکړله قانون دا دی علماو لیکلي چې یو کار د مخکې نه ورته ته نیت وکړه الله به تعالی توفیق درکوي د هغه کار او چې کله ستا یو کار تر سره نیت نه مړه دا کار زه نشم کولی نه مړه څه ضرورت خو نشته دی چې زه یې وکړم بل کس دې وکړي که نه تعالی الله به توفیق نه درکوي نیت کوه ښه کار ته
د نیکۍ او اراده وکړه الله رب العالمین ستا د ارادې او د نیت له وجود ورکوي او الله رب العالمین تعالی دغه کار د کاملېدو توفیق به درکوي. دا قانون دی. ابوبکر صدیق یو ښایسته نیت وکړلو چې زه به د نبي علیه السلام سره په هجرت کې ملګری کېږم او په خپلو پیسو یې 2 اوښې واخیستلې او چې نبي علیه السلام کله خبر شو او د پسې ورغی د غرمې ټیم و عایشه رضی الله عنها دا قیصه بیانوي وایي چې د غرمې په ټیم کې زما والد صاحب ته اطلاع وشوه چې نبي علیه السلام را روان دی. ابوبکر صدیق ته چا ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر صادر اچولی دی. د ګرمۍ وخت کې سړی په نور ټیم کې سړی په سر صادر اچوي سوري دپاره او ستاسو کور ته را روان دی. ابوبکر صدیق ویل الله دې خیر کړي. نبی علیه السلام خو زما کره راځي خو په دې ټیم کې نه راځي ځکه غرمه کې به نبی علیه السلام داسې تګ راتګ چا کره نه کولو چې دا به څه خبرې. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت طلب کړو. ابوبکر صدیق ورته اجازت وکړلو. د خپل سخر کور دی مرګری هم دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه. د الله نبی چې زمون کور ته را دننه شو عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي د الله نبی فرمایي چې دا زنانه او د اهل لږ لرې که اخوی که تا سره یو ځان له خبره کوم د راز خبره دی ابوبکر. نو ابوبکر صدیق ویل ای د الله نبی دا خو ستا اهل دی دا خو ستا خپل کور دی ما دله دغه لور در کړې عایشه ده دا ستا کور والا ده خیر دی خبره وکړه څه خبره ده اگر چې واده کړی لا نه وه کله چې انسان په یو ځای کې نکاح کړي دی او جنۍ سره او بالفرض د هغې مخ ګوري هغې سره خبرې کې دا جایز دي دا ناروا نه ځکه دا د دې ښځه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځکه ابوبکر صدیق ویلی د الله نبي وکړه خبره څه خبره ده دا ستا اهل دی دغه زما کور والا دی خواښې ده زه دې سخر یم دا د کور والا که څه خبره یې ویې کوي زما په کور باندې مه شکي کېږه چې موږ به ستا راز بهر کړو دا داسې اوچت خلک. نو نبی علیه السلام بیا وفرمایل چې ابوبکر ما ته الله حکم وکړو د هجرت او هجرت کومه مکه نوره پرېږدمه. ابوبکر صدیق ورته وایي چغه کړه زما پلار چې یا نبی الله یا رسول الله صحبه ای د الله پیغمبره صحبت دې غواړم ملګرتیا غواړم ما ځان سره ملګری کړم او دا قانون دی څوک چې چا زړه ته ډېر نږدې او څوک په سفر ځي هغه ملګری ځان سره اخلي لکه دا ښه اخلاق والا دی. په سفر کې بد اخلاقه ملګري نه سړی سخت تنګېږي. څوک چې د سفر په آدابو نه پوهېږي د مجلس په آدابو نه پوهېږي او ځان سره په سفر بوتلو په لانجه به ځان واړی خفه به راشي تکرار به دې ورسره وشي. دا قانون دی. هوښیار ملګری او دغه رنګه اخلاقي ملګری سړی په سفر کې ځان سره اخلي. د دې داسې ملګري د لاسه ستا یو عزت جوړېږي چې داسې ملګری دی په سفر کې ملګری شي. نو چې ابوبکر صدیق وایي دا درخواست وکړې د الله نبي صحبت غواړم او ما مخکې نه 2 اوښې تیاري کړي دي وایي د الله نبي ورته وفرمایل همدې له راغلی یم چې تا ځان سره ملګری کومه. عایشه رضی الله عنها فرمایي فبکا ابوبکر زما پلار بابا مې په ژړا شو سلګو ونیو د خوشحالۍ د لاس. نو عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي دې نه مخکې زه په دې خبره نه پوهېدم زما عمر کم و زه د دې نه مخکې په دې خبره نه پوهېدم چې د خوشحالۍ د لاس هم لا خلک ژاړي. ما ویل چې صرف دا خلک به د غم وخت کې ژاړي چېرته غم راشي حادثه راشي مړی وشي خلک ژاړي. وایي ما اول ځل د خپل پلار ژړا د خوشحالۍ نه لیدلې ده چې د نبي علیه السلام د ملګرتیا دا زیری واورېدی چې زما پلار په ژړا شولو چې دا ما ته څومره لوی سعادت میلاو شو چې زه به د نبي علیه الصلاة والسلام ملګری یم. و دلته ما دا خبره د وتؤدي الامانه پورې کوله چې نبی علیه السلام څومره امانتدار دی د چا د لاسه چې د مکې نه اوس روانېږي بېګاله به ځي هجرت به کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دقه شپه باندې چې د مکې نه وځي د خپل کور نه روانېږي د الله دپاره هجرت کوي. علي رضی الله تعالی عنه خپل کور ته راوغوښتو دی زوم دی د تر زوی هم دی ټولو نه خوږه او ټولو نه ګرانه لور فاطمه یې دله ورکړې وه. علي ته ویلې علي راشه زما په دې کور کې به نن ته شپه وکړې او زما په بستره باندې ته وده شه او نن به زه د شپې شپې وځم ما ته الله حکم کړی به زه هجرت وکړم ته به بیا وروسته په قلاره راځې او داسې کار وکړه چې ما سره دا امانتونه پراته دي دې ته وګوره دا زموږ د نبي کردار دی. دا امانتونه د چا دي دا د مشرکانو دي دا د مکې د مشرکانو د کافرو امانتونه دي. زموږ نبی دا نه وایي چې مړه هسې د کافر مال دی خورئ مړه او دا خو هسې چې کوم دی د دې د لاسه زه د مکې نه وځم او مال حلال دی. نه یو حربي کافر دی چې په میدان جنگ کې حربي کافر سره ستا جنگ راشي او په جنگ کې ته مال ونیسئ ته غنیمت وي هغه جایز دی. او یا بغیر د جنگ نه ته حمله وکړې او تا ته یو ځای پرېږدي او داسې هسې به څه د کافر مال وال دا ناروا ده که کافر هم دی د هغه مال تعالی جایز نه دی چې کله هغه تا سره نه جنګ شته نه څه بله مسله شته او یا تا سره یو معامله د لین دین دی
نو څنګه چې د مسلمان سره خیانت حرام دی دغه شان چې د کافر سره دی لین دین راغی یا تاسو سره امانت کې خودو دام پته حرام دی چې ته بده کې خیانت وکي یاد ساته بعضی خلک په دې خبرو نه پوهیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د چا د لاسه د مکینه زید کوم کافر او دشمنانو د لاسه د عقد دشمنانو نمونه علی ته واخسته چې دا امانت د فلانی دی دا د فلانی دی دا د فلانی دی د مشرکانو ته دا امانتونه وسپاري او زلاړه هجرت کوم مدینه ته زما دي ته وي وتؤدي الامانه زمونږ ستاسو په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم کې دا د امانتدارۍ صفت دا پکې موجود وو دا هغه صفات دي چې پیغمبرین مخکې پکې موجود وو خپل صفات او دې ټول خلکو به امانتونه زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړل او غسر به کې خودل او دا په خبره به اعتماد کول بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړلو هجرت چې کله کړی دی دا حدیث به رستو کاملو ما ان شاء الله تعالی دا قصه و دې مینس کې د نبی رسول الله صفات پورې خبره کوم او مدینه ته د الله نبی لاړو تشریف یې وړلو نو په مدینه کې یو عالم د يهوديان مدینه کې يهوديانو سیدل د يهوديانو بنو قریظه بنو نذیر بنو قینقاع دا قبایل د يهوديانو په دې کې دا بنو قینقاع چې کوم دی يهوديانو کې یو عالم او په خپل يهودیت کې حق پرستو قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده قرآن کریم کې چې الله رب العالمین کله د اهلی کتاب بدین ذکر کوي په مختلفو سوراتونو کې سورۃ ال عمران کې ذکر کړي لس قباحتونه د اهلی کتاب ذکر کړي بیا الله رب العالمین یو جمله فرمایي لیسوا سواء دا ټول اهلی کتاب یو شان نه دي په دې کې خلک هم شته چې چا په نبی علی السلام ایمان راوړل دا کې خلک دا عبد الله ابن سلام رضی الله عنه هغه عالم د يهوديان چې په خپل يهودیت کې د حق پرستو په تورات به عمل کو او ډیر تقوادار او عبادت گزار او د نور يهوديانو مولانو په شان ته کوډي منتري تعويذونه د تارونه او بندونه په دې عقیده نه او نه به دغه کولې د نظرونو او شکرانې به خړلې او نه به وې د چرته چاله غلطه فتور کوله د تورات نه چې مولانو به د يهوديانو حیلې کولې چې چا بل پیسې ورکړي ملک سه براغه مالدار سره غته مسله بدل کړه حکم به ورته بدل کړو د بوی دا کار نه کو نه به چانه رشوتونه اخسته نه به د چا د مال او د چا د دولت د لاسه حق پټولو یو حق پرست عالم او دغه چونکه عالمونو د نبی علی السلام صفات په د تورات کې لستلو چې د اخري پیغمبر برازي او دغه د صفات و چې کله په مدینه کې د आवाज واوریدو دی عبد الله ابن سلام چې یو کس زمونږ د ملک تراغه هجرت وکړو د مکې نه راغو نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او احمد نوم دی او احمد نوم زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم مخکې نه ذکر په مخکنو کتابونو کې او عیسی علیه السلام هم دا ویلي ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد زه تاسو له زیری درکوونکې ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد چې یو پیغمبر په زمانه بعد راځي عیسی علیه السلام دا فرمایلی دا غنوم به احمد وي صلی الله علیه وسلم او دا نوم وسم په انجیل کې شته سره دي چې انجیل کې تحریف هم شوی دی خدا د نبی علیه السلام معجزه ده چې دا خبره پکې پاتې شوی ده نصاراو د عیسایانو نه پکې دا ځای پاتې شوی موږ سره بر انجیل پروت دی مکتبه کې یو ځل یو عیسائی هغه اسلام راوړلو دی ګورنمنت کالج کې وسم شته ته ډیوټي ده او الحمدلله یو غنټه ورته ما په اسلام او عیسایت باندې درس ورکړم نو ما ځان سره به بایبل هم وړم هغه کې مرتغه زیره واړولو چې دا ګوره د زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی ستاسو په بایبل کې موجود ده په انجیل کې موجود ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې دی په انجیل کې فارقلیط ذکر دی فارقلیط معنا د احمد صلی الله علیه وسلم نو دا چې کله خبر شو دا يهودي عالم دوی ویل زه ورزم چې دا سړی دروغجن دی او کرشتونه دی په خپل دعوه د پیغمبرۍ چې کله وی دی وی زراغم خپل قصه کوي عبد الله بن سلام رضی الله عنه فرمایي وای زه چې څنګه د دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ترا ورسیدم او څنګه ما په دې مخ مبارک ورله نظر پریوته نو ما ته پته ولګید عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب زه په دې پوه شم چې دا د دروغجن سړي مخ نه دی د نبی رسول الله دا مخ دونه خسته او په دې مخ کې د یو اثر په دې چهره مبارکه کې چې یو کس ورته څنګه اول ځل وکتل په خلکو باندې به یو رعب راتللو یو اثر به په خلکو باندې کو هغه کافر ډیر بدبخت او زم په کائناتو کې د دین غټ بد قسمت نشته په انسانانو کې د دین بدبخت نشته چې زمون خو نبی په خپل ژوند کې ولید او ظالمانو په ایمان را نه وړلو زد کرام نو چا کې چې د حق طلبي الله رب العالمین دا غزل کلاو کی
نو دی وایي زه خو د حق په طلب کې را روان شوم په ضد باندې خو نوم را روان شوی نو چې ما ولا څنګه په دې مخ مبارک نظر پرېوته ما ته پته ولګېده چې دا انسان خو دروغجن نه دی دې مخ کې یو اثر دی او رڼا پرته ده نو زه ورله مخې ته حاضر شوم سلام مې وکړلو او بیا د هغې نه بعد وایي ما د خبرو ته اول غوږ کېښودی دا څه خبرې کوي دا پیغمبر څه نصیحتونه کوي د پیغمبرانو خبرې خو د حکمتونو نه ډکي و چې ما ورته غوږ کېښود دې ملګرو ته لګیا دی او په دې درس کې دا نبي صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته دا خبره کوي چې یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام الله اکبر او حدیث دی د عبد الله بن سلام رضی الله عنه عبد الله بن سلام رضی الله عنه فرمایي دا نبی لګیا دی د مرګرو ته درس کوي مجلس جوړ دی ما ورته اول غوږ کې خود دی خلکو ته وی ایها الناس خلکو افشوا السلام سلامونه خواره کوي یو بل ته سلام کوي سلام د مینې محبت ذریعہ ده زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم اول د مینې محبت دعوت ورکړی دی د نفرتونو نه خلک منی کړی دي د مدینه انصار او د مکی مهاجرین دی یو بل ورونه وګرځول نن مسلمانان لګي دي نفرتونو اظهار کوي یو بل سره یو بل بس کنځلې کوي یو وای دا فلانه دی دا فلانه دی اوس غبرال کې اجتماع و تیر جمعه التزما بیانو التما دا خبره وکړه په هر علاقه کې د فتنو دور دی دا لانجې جوړې دي التما دغه علاقو کې زموږ ملګری دي زموږ ورونه دي خو یو وای دا کوستانه دی او بل وای دا ګوجر دی کوستانو د ګوجرو جګړې لانجې تعصبات نو ما ورته ویل زه د الله لحاظ تاسو ته چې کوم دی د الله لحاظ در کومه د الله لحاظو کې دا د قوم پرستۍ نارې ختمې کړي او څوک وای دا چې کوم دی دا پاکستانی دی او دا افغانی دی او څوک وای دا پښتون دی او دا پنجابی دی څوک وای دا فلانی دی او دا فلانی یاد ساتئ د الله نبی فرمایي دا د قومیت ناری دا بدبویه ناری دی د دینه بدبوی راځي د الله نبی فرمایي بدبوی نه خلق پاک خلق بدبوی نه پوزه پټي یاد ساتئ په لار خلق رواني او مزیدار لار خوشبوې لار ونی پکی او بوټي پکی او چمن او پارک خو چې کس تلک مخ کې لاړ یو خاص اروي پروتو مردار شي او خلک به څه کوي زر زر پوزي ته رومال ونیسي ټیشو پیپر پوزي ته ونیسي الکه ودلته مردار نالای راغی یا د سارویس کا شوی مردار دی مردار بوی راځي د الله نبی فرمایي دا د قوم پرستۍ ناری دا د جبو د قومیت د وطنیت ناری دا بدبوی ناری دي دا مو وای نن ټوله دنیا به هم پورې خان دی لګیا ټوله دنیا به هم پورې خان دی دا کم قوم دی پښتون ستا خو یو نوم دی ستا خو یو کردار دی ته د خپل مشرانو تاریخ وګوره ټول خلک را پورې خان دی یو پښتون بل ته کنځلې کوي بل ته کنځلې کوي دا مسلمان دی دا پښتون دی والله که دا پښتو ده ځان دی وشرمو چې ته بل یادې لکه خپل ځان چې یادې د الله نبی وفرمایل هغه کس ډېر بدبخته دی او لعنت پې د الله نبی ویلی دی چې هغه راولګي خپل پلار او خپله مور وکنځي صحابه کرام کې دا ډېر ناشنا خبره وه اوس خلک لګیا دی مور پلار ته ډایرکټ کنځلې کوي که نه هغه زمانه کې دا نه وه یو صحابي ویلی د الله نبي داسې مې لاس وکړي چې مور پلار ته کنځل کوي د الله نبي وفرمایل نه مور پلار ته خو څوک کنځلې نه شي کولی خو دی راولګي د بل مور او د بل پلار یاد کړي نو چې د بل مور یاد کړه او د بل پلار نو هغه راولګي د مور یاد کړي او د پلار یاد کړي نو دا د مور او پلار چې یاد شو دا د لاسه ځکه د بل مور او پلار یاد کړه کله دا بل مور پلار نه یاد کړي هغه به د مور پلار نه یادولې نو دې چې د بل مور پلار ته کنځلو کې د اصل کې د خپل مور پلار وکنځل الله اکبر د الله نبی مونږ ته دا اخلاق راخی چې بل مور پلار ما یادوه بل ته سپک نسبت مکه ځکه دا نسبت بیرته تا ته کیږي داغه په خوله کې جبه دا او نفرتونه خوريږي د دې د لاس نو دا بدبوی ناری دی نبی علیہ السلام دې ته بدبوی ویلې ده د دې نه مردار بوی راځي د دې الفاظو د دې نارونه نفرت پکار دی قسم په الله زموږ یو کلمه ده زموږ یو کتاب دی زموږ یو قبله ده او زموږ یو رب دی زموږ یو رسول دی زموږ یو دین دی موږ له اتفاق پکار دی او نن لګي د مسلمان د لاس د مسلمان هغه ویني تويږي د مسلمان عزت تبا کیږي د حرام کار دی دا ناروا کار د دې شیزونه لاس خستل بکار اوس دا بیګا خبر شول د ماکه شوی په کابل کې شوی دا ویني توي شوی دی یاد ساتئ دا مسلمان دا کار نه کوي دا امریکای یو سورز مخکې نه لګیا و د ماکه بکیږي د ماکه بکیږي د دې صلیبیانو تاریخ وګورئ
یاد ساتئ د صلیبیانو تاریخ وګورئ دا مسلمانان د پراته دي د دې تاریخ د غدارو نه د خونخوارۍ نه د فسادونو نه د دهشتګردۍ نه د انسانیت د قتل نه د وینې د تویولو نه ډک دی د سازشونو نه ډک دی د صلاح الدین ایوبي د دور تاریخونه راوچت کوي سترګې م کولاوي شي صلیبي تاریخ راوچت کوي د صلیبیانو سازشونه راوچت کوي کله یو مسلمان دا کار نه کوي چا چې کلمه ویلې دا کار نه کوي یاد سات د مسلمانانو منځ کې د پوټ اچولو دپاره کافران راځي دا کارونه کوي چرته نور کافر راځي دا د یهودیان دي نصارا دي هندوان دي هغه راځي یو کار وکړي منځ کې یو شی وغورځوي مسلمانان لګي د یو بل ته به کنځلې شروع کړي ونښلي یو بل سره دا حرام کار دی دا به څنګه مسلمان چې د بل مسلمان وینې تویولو ته دی تیارېږي دا څنګه مسلمان دا خو انسانیت نه خلاف کار دی چې ابریا بری خلک بیګناه خلک عوام خلک د بازار خلک غریبۍ پسې راوتونکي خلک زنانه ماشومان دا وجنه سپینګیري وجنه د الله نبي خو فرمایي چې د کافر سره د معرکه شروع وه حربي کافر چې کم کافر په تا حمله کړې ده او کم کافر سره ستا جنگ میدان جنگ کې روان دی دغه ځای کې د الله نبي فرمایي سپینګیري د کافر سپینګیري ته به څه نه وی د کافر په ښځه به توره نه اوچتې د کافر ماشوم به نه وجنې د کافر او کافر هم حربي کافر چې جنگ کوي د هغه په باره کې د الله نبي موږ ته دا فرمایي چې د هغې سپینګیري د هغې زنانه د هغې ماشومان ته به څه نه وایي هغه صحابي ابو دجانه رضی الله عنه چې د الله نبي ورله میدان احد کې توره ورکړه د الله نبي توره راوښکله دا توره به څوک واخلي د دې حقدار څوک دی صحابه وایي وی ابو دجانه رضی الله عنه ناره وویلې د الله نبي زه د دې تورې حقدار یم وی موږ لږ ویرېدو چې د پیغمبر توره ده د دې به دا ډېره تقوا غواړي د دې استعمال څوک به د دې حقدار ابو دجانه رضی الله عنه زه حقدار یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته د دې حقداري دا واخله خو دا توره ګوره په بې ګناه کس باندې اوچته نه کړي جنگ د کافرو سره جوړ دی د احد معرکه ده د مکې مشرکان راغلي خو زنانې هم د ځان سره وستي ښځې هم پکې راغلې وي ابو دجانه رضی الله عنه فرمایي توره مې واخسته صحابه وایي د ابو دجانه رضی الله عنه طریقه به د سره پټۍ به د سر نه تاو کړه او ډېر یو عجیب انداز سره به د جنګ کوو او په دې احد په دې میدان کې و د داسې دانګونه وال په دې میدان جنګ کې چې د الله نبي وفرمایل دا مزل چې د ابو دجانې کوي دا د الله بدي شي دا انداز د الله نه دی خوښ خو په عام اوقاتو کې په داسې وخت کې خوښ دی چې په دې تکبر ګرځي په دې مستۍ او دا دونه دانګونه وای او دا سینې راوښکلې ده د اصل کې د الله دپاره غیرت کوي کافرو ته خپل غیرت ورخوي نو داسې وخت کې د الله دا مزل خوښ دی خو عام اوقاتو مسلمان منځ کې به سینه نه روباسي چې مسلمان ته خپل پاورونه ښیي مسلمان ته ځان نیغ نیغ کوي مسلمان ته ځان مه نیغ نیغ کوه مسلمان ستا ورور دی دا د کلمې ورور دی هغه د ځان نه غوره ګاڼه د هغه عزت خپل عزت وګاڼه د هغه نفس د هغه مال داسې وګاڼه لکه ستا نفس او ستا مال خو دلته د الله نبي فرمایي ګوره دی د کافرو په مقابل کې داسې غیرت کوي ابو دجانه رضی الله عنه فرمایي ما دا توره داسې وچلوله د الله د نبي هغه امانت مې ادا کوو حق مې ادا کوو چې دا خوله د دې تورې واوړېدله او کافرو کوپړۍ مې پې ووالې په دې کې یو ځل ما دا توره اوچته کړه چې څنګه مې ورته وکتل جذبه و میدان جنګ جوړ دی زنانه مې مخې له راغله د کافرو زنانه فورا مې توره شاته کړله ما ویلې زه د الله د پیغمبر په توره باندې عیب نه لګوم سبا څوک دا ونه وایي په ما دا عیب ونه لګوي چې ده سره د پیغمبر توره او د کافرو ښځې پې وواله دې ته وګوره د صحابو تقوا دې ته وایي د صحابو ایمان دې ته وایي د هغې احتیاطونه زما محترم ورونه دا د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم کردار نو عبدالله ابن سلام فرمایي وایي د الله نبي وفرمایل افشو السلام ای خلکو سلامونه خواره کړئ تاسو مسلمانانې نفرتونه مه کوئ یو بل ته سلام وکئ د سلامتیا دعا کوئ یو بل ته السلام علیکم ورحمت الله او دویم کار دا وکئ چې واطعم الطعام په یو بل خوراکونه وخوروئ دا د میلمستیا صفت په ځان کې پیدا کړئ د یو بل نه پټېږئ را پټېږئ مه په بخل باندې والله که د چا مال ډېر شي په بخل د چا مالونه نه ډېرېږي چې ته بخیل شي کنجوس پر ځان نه جوړ کړي نو پیسې به ډېرې شي یاد ساته کوم انسان کې چې سخاوت د خپل وس مطابق سخاوت وکړه دا نه چې ګډان او پولاونه خلکو له پاخه کړه خو چې تا کې د سخاوت ماده وه او په یو مسلمان باندې میلمه راغو هغه باندې طعام خوري ملګري کرام په تا کې وي د کور کې دې څه پاخه کړه ګاونډي که رسلیږي نو داسې خلکو باندې الله رب العالمین غربت او احتیاج نه راولي مال یې الله فراخه کوي دا یاد ساته
نو خوراکونه یو بل باندې وخوروئ. او دریم د الله نبي فرمایل وسلو الارحام، صله رحمي او خپلولي وپالئ خپل منځ کې، د خپلوانو سره ښه سلوک وکئ، خپلوانو سره چې کوم دی نفرتونه مه کوئ، دشمنۍ مه کوئ. او بل یې وفرمایل وایي دا کار وکئ چې وصلوا باللیل والناس نیام، د شپې په هغه وخت کې منځونو ته ودرېږئ چې خلک ودئ، یعنې تهجد کوئ. اگر که 2 رکعته ولې نه. یو حدیث کې د دې ناشنا فضیلت راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کوم انسان چې هغه د شپې راپاڅېدو الله ته، او ګوره دا اوس دې وخت کې اسان کار دی الحمدلله، خو چاته الله توفیق ورکوي، موبایل دی په ټیم یې کا د سهار د اذانونو نه نیمه ګنټه مخکې په ټیم چې زه به نیمه ګنټه مخکې راپاسم، نو 2 رکعته خو به وکړي که نه که ډېر نه. د الله نبي فرمایي چا چې 10 آیتونه ولوستل، 10 آیتونه صرف 2 رکعته دي، په یو رکعت کې دي 15 آیتونه وویلو، په بل کې 15. او د دې اسانه طریقه راته نه ښیم هغه دا ده. ګوره دا آخري 2 سورتونه خو تاسو ټول ته یاد دي که نه، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. دې دواړو سورتونو کې 100 آیتونه دي، 11 یو پسې یوام شو د لسونه، چې صرف دومره تهجد دې وکړه چې په یو کې د قل اعوذ برب الفلق ولوست او بل کې د قل اعوذ برب الناس، او مختصر 2 رکعاته دې وکړه. د الله نبي فرمایي څوک چې د شپې الله ته ودرېده او د 10 آیتونه ولوست، دا به الله په غافلینو کې نه لیکي. الله اکبر. غافلینو کې د الله نه لیکي، د غافلینو رجسټر نه وبار شي، په غفلت والا بندگانو کې الله تعالی نه حسابوي، ځکه چې تا د شپې په وخت کې الله یاد الله ته ودرېدلې. دا فضیلت به الله رب العالمین تعالی درکوي. الله دا موږ او تاسو ته نصیب کړي. نو د الله نبي فرمایل هغه وخت کې د شپې ودرېږئ الله ته چې خلک وده دي، د غفلت په خوب باندې قلارې پراته دي، او ته الله ته ولاړې، ته د الله عبادت کې، ته د الله رب العالمین بندگی کې. نو دا صفت وي په ځان کې پیدا کړي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي چې دا نصیحت ما واورېده او دا درس ما د نبی علیه السلام واورېده، ما ته پته ولګېده چې دا د الله پیغمبر دی. وایي ما ویل چې ودرېږه، مخ خو یم ډېر ښایسته دی، مخ مبارک کې یم ډېره رڼا ده، خبرې یم ډېرې ښایسته دي، د رڼا نه ډکې دي. ودرېږه یو بله تجربه پې کومه. وایي دې نه بعد مې په یو 3 سوالونه وکړه چې د دغه سوالونو جوابونه د پیغمبرانو نه غیر بل چاته نه ورځي. وایي چې کله ما وکتل، وایي ما ته د هغه 3 سوالونو جوابونه صحیح راکړه، نو ما ته پته ولګېده چې د الله حق پیغمبر دی. نو ما ورته ویلې چې زه د یهودیانو عالم یم، فلانې مې نوم دی، او زه راغلی یم ما ستا د پیغمبرۍ علامات معلومول، ما ته پته ولګېده چې ته د الله پیغمبر یې. اوس داسې کار کوم چې کلمه ویم، خو زما قوم چې د یهودیان دا ډېر بهتان والا قوم دی، دا په خلکو بهتانونه تړي. د بعضې خلکو دا مرض په پاکو خلکو باندې بهتانونه به تړي، په شیشه خبرې، هېڅ دلیل به نه ثبوت به نه لګیا، فلانې داسې فلانې داسې. نو وایي دا قوم بهتاني قوم دی، ځکه چې دی مولا پاتې شوی دی که نه، خپل خلک ورته معلوم دي خپل قوم. نو وایي ته اول داسې وکړې د الله نبي، زه به دا خپله کلمه دا نه ظاهروم، زه به یو طرف ته پټ شم او زما دا قوم راوغواړه، ځکه مدینه کې نږدې وو، او زما په باره کې ته لږ تپوس وکړه، ځکه که زه اوس کلمه وویم او بیا زما خلک ما پسې خبرې کوي، نو ته به وایې دا سړی مخکې نه چېرته خراب سړی و. نو اول زما باره کې لږ دوی نه تپوس وکړه زه څنګه سړی یم. نبي علیه السلام ویل ټیک د دې یو طرف ته او قوم یې ورله راوغوښته یهودیان. هلکه وایي کیف عبدالله فیکم، دا ستاسو مشر دا مولوي صاحب د عبدالله ابن سلام تاسو کې څنګه سړی دی؟ هغوی ورته ویل هغه خو ډېر ښه سړی دی، خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدنا، په مونږ کې غوره سړی دی، پلار یې ډېر غوره سړی و، او په مونږ کې زمونږ سردار دی، زمونږ مشر دی، او پلار یې زمونږ مشر و، د هغه د پلار مونږ ډېر عزت کوو، د ده مې عزت کوو، زمونږ مشر دی، زمونږ مولانا صاحب دی. صفتونه ولا خصم وکړه. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وایي که چېرته د عبدالله په ما ایمان راوړي دا ستاسو د مولوي صاحب د یهودیانو د عالم، هغې ورته ویل نه نه کله هم داسې نشي کېدلی، هغه څه کوي چې په تا باندې ایمان راوړي، ځکه دا خو ضدیانو که نه یهودیانو کې ضد ډېر و. نو په دې کې عبدالله ابن سلام راښکاره شو، را میدان ته شو، کلمه یې ویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. څنګه چې کلمه وویله، هغه یهودیان چې یو منټ مخکې د ده صفتونه کول چې خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا، فورا یې چغې کړې وایي شرنا وابن شرنا. وایي دا ډېر شري سړی دی په موږ کې، وایي پلار یې ډېر شري و، مړه پلار یې موله معاف نه کوي، پلار یې وایي بېکاره سړی، بېکاره سړی او د بېکاره سړي زوی دی. وایي دا وګوره ایله بیله په تا ایمان راوړ. نو عبدالله ابن سلام ویلی د الله نبي ما درته نه ویل دې قوم کې دا کار دی چې د دوی د مزاج خبرې کې
نو بس به خوشاله خو چې کله اوس دا د دوی د مزاج خلاف کار ما وکړو او کلمه می ویل او پتا می ایمان راوړل دا دونه زديان دي چې اوس لګي ما پسې کنزل کړي هغه زما احسانونه ټول شاته وغورځول چې ټول عمر مې دوی خدمت کړي دي ته مې حق بیان کړي دي ته مې مسله بیان کړي دا الله احکام مې ورته بیان کړي دي خو زما خنه وای دا داسې بدبخت قوم عبد الله ابن سلام رضی الله عنه هغه ایمان راوړ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته دې حدیث کې دا واقع ذکر کیږي د ورقه ابن نوفل دا یو عالم خو عبد الله ابن سلام د يهودیت عالم او د ورقه ابن نوفل دا د نصرانیت او د عیسایانو عالم دم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت باندې اقرار وکړلو چې کله خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام د حالات وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدیجه رضی الله عنها وایي راځه زما یو د تر زوی دی دا د تر زوی کې د ورقه ابن نوفل عالم دی او نصرانی شوی په جاهلیت کې ځکه هغه زمانه کې بل دین نو نبی علیہ السلام خو راغلی نه دی پیغمبر شوی نه نو دې په حق پسې ګرځیده او په دغه زمانه کې چې کوم د جاهلیت زمانه ده بعضی د خوش قسمت او چې د نبی علیہ السلام دور لا راغلی نه دی خو بعضی خوش قسمت ادا سیو چې هغه په هغه وخت کې شرک نه دی کړی الله رب العالمین دې شرک نه ساتلی د رجالت کارونه به نه کوي یو پکې دا ورقه ابن نوفل بل پکې زید بن عمرو بن نوفل او بل پاغه کې د ابو ذر غفاری رضی الله عنه بل پاغه کې د قص بن ساعده بل د عبید الله بن جحش او بل د عمرو بن عبسه دا د جاهلیت د زمانی موحدین دي چې د نبی علیہ السلام زمانه نه مخکې دوی شرک بنکاو خو په دې نه پوهیږي چې پس کوم دین عملو ځکه عربو کې کوم دین وونه او د عیسایانو د عیسی علیہ السلام تعلیمات د عربو نه بهرو نو په دې وجه په روم کې وغه التراهبان او التر علماء د نصرانیت نو دوی به صرف دا دعا کوله یا الله بس د ابراهیم علیہ السلام په ملت روان کې راته پته نشته چې سم ملت خو پاغي روان کې دا دعا به کوله عبادتونه به کول سم بچو ته الله زړه کې چول خو شرک به نه کو دین به ځان ساتل په هغه کسانو کې چې په هغه زمانه کې شرک نه دی کړی یو پکې دا ورقه ابن نوفل او اصل کې دی وای د حق په تلاش کې یو ځل ووتلو او دغه ته ویل زید بن عمرو بن نوفل ته و چې راځه لاړ شو په دې دنیا کې وګورځو چې د حق کم دین دی چې موږ په لږ عمل وکړو نو دوی لاړه وای یهودیانو سره اول میلاو شو شام ته لاړه مختلفو علاقو کې وګرځېد موصل ته لاړه عراق ته هلته پیله د یهودیانو علماو سره ملاقات وکړو هغوی ورته څنګه راغلي کوم ځای نه راغلي موږ خو د عربو د ځمکې نه راغلي مکې نه راغلي ویل څه پسې راغلي یې ویل یاره موږ د دنیا کې ګرځو د حق دین ګورو چې حق دین باندې عمل وکړو چا راته ویل ستاسو باره کې ستاسو یهودیانو سره حق دین د آسماني کتاب د تورات او د موسی علیہ السلام تعلیمات در سره دي نو موږ کې تاسو سره حق دیني چې موږ قبول کړو هغه يهوديان ورته صفا ویلې وای کله الله په غضب ځان کا کړول غواړي نو زموږ يهوديت تراشه ځکه زموږ دین کې تحریف شوی دی د موسی علیہ السلام چې کوم تعلیمات خلکو شاته غورځولي او په تورات کې تحریف شوی دی او اوس چې کوم دا زموږ يهوديان په کوم دین عمل کوي دا د الله د غضب کارونه دي د الله دین پرېخي دی زي زموږ يهوديت ته مرزي صفا خبره وته وکړه هغه ویلې خام خدای الله د غضب نه ځان بچ کو بیا سکو چې تاسو دین ترازو نو دې ځنه را روان شو شام ته لاړ شام کې نسوارا او راهبانو او بعض حق پرست علما په کې وي تقسیسین قران قسیسین د دې شپږمې سپاری اخیری ایت کې راځي او دا ومه پاره چې ولا کې شروع کیږي وای دا سمعوا دا هم د اق قسیسین صفات الله کې چې قران ووري جاړي وته هغه نسوارا قران ته جوړلی هغه حمام نجاشی بچم قران ته جوړلی هم قسیسینو کې یعنی مطلب حق پرستو دا غي خواله لاړ هغه ته ویل یاره يهوديانو لتري خو هغه زموږ دین د الله د غضب دین دی دا تاسو دین په قبول کو تاسو سره د عیسی علی السلام دین دی او نصرانیت په قبول کو او د انجیل تعلیمات نو په دې کې چې دی هغه ورته ویل کړه الله په لعنت باندې ځان کا کړول غواړي زموږ دین تراشه ځکه زموږ د عیسی علی السلام تعلیمات هم خلکو شاته ورزولې دي او زموږ عیسایان په هغه عمل نه کوي ګور په هغه زمانه کې د عیسی علی السلام تعلیمات ختم شوي او انجیل کې تحریف شوی دی تاسو لاړ شئ بس د یو آخري پیغمبر انتظار کوئ نو په دې کې وایي دا ورقه چې دی دا په موصل کې د یو عالم سره میلاو شو د موصل ښار بعضې خلک یادوي هلته ورته هغه وویلې چې یاره د عیسی علیه السلام چې کوم اصلي تعلیمات دی هغې ورته وښودو انجیل یې ورته دغه کړه چې یاره دا انجیل واخله د ځان سره او دله د عبراني ژبه م ورتله او عربي ژبه م ورتله او سوریانی جبه مولا ورتله بای سره تکړه مختلفه جبه یادي وې د بل انجیل په عبرانی او په عربی کې لیکلو احادیثو کې راځي دی ورقه
ورقه ابن نوفل ویل چې اوس بل دین نشته نه او د عیسی علیه السلام اخري دین دی په دنیا کې به دا به قبول کوم او د انجیل به ګورم نو دا د هغه زمانه عالم دی دته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغلی خپل حالات ورته ویلي دي او بیا د الله د نبی د رسالت د اعلان کړي ورته ویل چې د الله اخري پیغمبر او تا باندې دا کم شخصیت راغلی غار حرا کې در سره ملاقات کړي دا جبريل دی الناموس الاکبر ورته ویلي ته ناموس اکبر راغلی کوم چې موسی علیه السلام ته راتلو او بیا ورته هغه بعضی خبرې کړي هغه ان شاء الله به په بل مجلس کې ذکر کو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ثم محترم ورونو په دنیا کې چې هر قسم حالات مشکلات تکالیف در راځي خدای الله حکم منتدا دی چې تاسو به الله په دین باندې کلک کې لکه مې چې ما وصول وسو دي کې الله رب العالمین صحابو ته وي که په وحد کې چې کله د نبی علی السلام د شهادت چغه خواره شو د بای صحابو همت کار پرې خو چې پیغمبر وفات شو دنیا نه لاړو خبره د دروغ او بیرسته دروغ ثابت شو خو هغه همتونو کار پرې خو چې اوس به زمونږ د صحاله بالکل حواسو کار پرې خو او بای صحابه ډېر جذباتو کې راغی د مشرکان په صفونو کې ورنواته نو الله د ایتون راولېګل چې ګوره دا پیغمبر زما یو بنده دی رسول دی مخکې پیغمبران تیر شوي کله شهید شي یا وفات شي دین بنه پرې دی په دین به ولاړ په هر زمانه کې که حالات هر څنګه د الله دین نه ما اخوا دی خوا کېږي نو موږ تاسو له کار د فتنو دور دی هر قسم فتنې دي ناشنا خو زموږ لپاره مهم سي سره د الله دین دی د الله رب العالمین دین باندې عمل دا پرې خو دل نه دی بکار او د فتنو په دور کې چې کوم انسان د الله په دین عمل کوي د الله د 500 کسانو د عبادت اجر ورکړي ناشنا خبره عجیب حدیث دی دا دی وجنه د الله شکر په دی وباسي که چرته تاسو ته الله توفیق د دین درکړي د عبادت د منځونو د الله د بندګۍ او د الله په دین عمل کوي په دی شکر د الله رب العالمین وباس خاص کر دی نوجوانانو ته وایم دا نوجوانان د الله عبادت کوي د الله رب العالمین بندګي وکړي او دا موضوع زما در رواني جمعې ده ان شاء الله د دې ورته یو فائدہ ذکر کوم چې په ځواني کې څوک د الله عبادت کوي په اخیری عمر کې او په سپینګرتوب کې هغه الله کوم سیله ور کوي دا ورته ان شاء الله را روانه جمعه دا ډیره مزیدار خوږه موضوع ده په دې قصه کې را روانه ده د نبی علیہ السلام کوم واقعې ذکر کوم ان شاء الله تعالی کې دا خبره ذکر کیږي د الله عبادت او بندگی په دې ځواني کې د الله ډیره خوښه د الله عبادت او بندگی وکړه بل ټول مسلمانانو لپاره دعاګانې چې الله رب العالمین په ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي او خوشا د ټول مسلمانانو نه دشمنان ته ودی الله رب العالمین د ټول مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي او الله رب العالمین دې پکې امن او امان قائم کړي او د کفارو چې څومره سازشونه دي د عالم اسلام خلاف هغه ټول سازشونه دي الله رب العالمین ناکام کړي ډیر مسلمانان بیماران دي الله رب العالمین دې شفای کامله ورکړي زموږ د مسجد ملګری دی د می عبدالحکیم صاحب زوی دی عثمان او سبلور دوبۍ نه راغلی بیمار دی تکلیف کې دی الله رب العالمین ول شفا ورکړي تریم بیمار دی می عبدالغنی صاحب غلط الله رب العالمین شفای کامله ورکړي او نن زمونږ د توحید آباد اسپینګری ملګری تاسو پیژاندا جی عبدالرحمن صاحب وفات 11 بجې جنازه وشوله عبدالرحمن جی صاحب ته دعا وکړي چې الله رب العالمین مغفرت نصیب کړي نور څومره مسلمانان وفات دي الله رب العالمین په ټول باندې رحم وکړي صفونه برابر کړي مشران مخکې صفونه تراشه